سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. ګلبدین نایب په IPL سیالۍ کې د ډیلي کیپټل لوبډلې لخوا واخیستل شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره د هند سوداګرۍ سیالۍ کې د ډیلي کیپټل لوبډلې سره لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په ژواک خبري اجانس تایید کړی ده چې ګلبدین نایب د هند کورنۍ IPL سیالۍ کې د ډیلي کیپټل لوبډلې لخوا اخیستل شوی دی. ډېر ژر به د خپلې لوبډلې سره یوځای شي. دا د هند په روان سوداګرۍ سیالۍ کې نام افغان لوبغاړی دی چې اخیستل کېږي. د یادونې وړ چې د روان د 2024 کال د هند سوداګرۍ سیالۍ کې له افغانستان څخه راشد خان، محمد نبی ساخیل، عظمت الله عمرزی، فضل اک فاروقي، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال، نوین الک، علي محمد غضنفر د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. تېره شپه په IPL کې هم ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې ډیلي و ګجرات لوبډلې سره مخ شولې. په دغه لوبه کې ګجرات لوبډلې یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټي. په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د ډیلي لوبډلې بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 20 اوورونو کې 240 منډې جوړې کړلې. د 225 منډو هدف په تعقیب کې د ګجرات لوبډلې هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه پیل کړله. ونه توانېدله چې د ډیلي د 225 منډو هدف پسې ځان ورسوي. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په 20 اوورونو کې 260 منډې جوړ کړلې چې په 4 منډو په توپیر د ډیلي لوبډلې څخه ماته وخوړله. د ګجرات لوبډلې په ګټه راشد خان هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه پیل کړله چې په 14 توپونو باندې 40 منډې جوړ کړلې، خو د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه ونه ګټله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.